بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو. د نن ورځې درس ته مو ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ریاضي استاد. نن به موږ تاسې د تفریق منفي د عبارتي پوښتنې پاتې برخه به موږ تاسې حل کړو. ستاسو د کتاب شپږمه پاڼه او دویم لوست ده. ښه، موږ تاسې پرون درې سواله حل کړل. اول سوال مو د مزمل په باره کې و چې غوښتل یو بایسکل وپیري. ټولې 3760 افغانۍ ورته پکار وې، خو د ده سره 2763 افغانۍ وې. دا مو ورته پیدا کړه چې ده ته څومره نورې افغانۍ پکار دي. دوم سوال کې یو بنواړ و چې 1,04,460 افغانۍ حاصلاتو نه ګټه اخیستلې، له حاصلاتو نه یې لاسته راوړي، خو ده په دغه حاصلاتو په دغه کښت کې نور مصارف هم درلودل. درمل یې مصرف کړي وو، اوبه یې مصرف کړې وې، په بیلو یې مصرف تللی وو. دا مجموع کې 19,641 افغانۍ مصرف کړلې. نو موږ تاسې ته د دغه بنواړ ګټه معلومول ضرور وو. څنګه مو وکړه؟ د حاصلاتو د لګښت نه مو د حاصلاتو د افغانیو له ترلاسه شوو افغانیو نه مو د درملو پیسې ترې کم کړې. موږ تاسو ته د بڼوال ګټه، اصلي ګټه موږ تاسو ته معلوم سوه. صحیح ده؟ او په دریم مثال کې موږ 2 سوداګر درلودل چې د خپله د بډایانه او د سرمایه سره راګډه کړې وه، او په مجموع کې 98,442,213 افغانۍ دوی عمومي سرمایه وه. د یوه سوداګر سرمایه 8,9,963,250 وه. د دویم سوداګر سرمایه له موږ نه غوښتل شوې وه. څنګه مو پیدا کړه؟ د عمومي سرمایې نه مو د یوه سوداګر سرمایه کمه کړه، د بل سوداګر سرمایه موږ تاسې ته را پیدا شوه. راځئ چې دا پاتې 2 نور سوالونه نن موږ تاسې حل کړو. ښه، په 4م سوال کې دلته ملیحه له کریمې څخه 30,809 افغانۍ زیاتې لري. که چیرې د کریمې پیسې 14,246 افغانۍ وي، د ملیحې پیسې به څومره وي؟ دغه سوال لږ څه متفاوته ده. څنګه متفاوته ده؟ د ملیحه لرو، صحیح ده؟ 4م سوال هم دلته ملیحه لرو او بله کریمه. صحیح ده؟ ملیحې له کریمې څخه 30,000 افغانۍ زیاتې لري. دا په دې معنا نه ده چې د ملیحې پیسې 30,000 دي. په څه معنا ده ښایي؟ څومره چې د کریمې پیسې مثلا داسې وانګیرئ چې مثلا 1000 افغانۍ لري، د ملیحې څومره دي؟ مثلا 30,000 نور هم ترې زیاتې دي، یعنې 38,000 دي. صحیح ده؟ نو دلته مو فکر ښه ورته ونیسئ. د ملیحې پیسې له کریمې څخه 30,800 زیاتې دي. ښه، صحیح ده؟ په ده باندې پوه شو تر اوسه. که چیرې د کریمې پیسې 14,246 افغانۍ وي، د کریمې پیسې لرو. کریمې څومره افغانۍ لري؟ 14,246 افغانۍ لري. صحیح ده؟ دا د کریمې پیسې دي. د ملیحې څومره دي؟ له همدغه افغانیو نه 30,000 اضافه کوئ. د ملیحې دلته باید داسې ولیکو: کریمه جمع 30,896 افغانۍ. بیا ښه غوږ ونیسئ ورته. ملیحې له کریمې څخه 30,896 افغانۍ زیاتې لري. 30,896 افغانۍ له کریمې څخه زیاتې لري. یعنې که د ملیحې پیسې وغواړو موږ تاسې وشمېرو، څنګه به کوو؟ د کریمې پیسې به راخلو او 30,000 نورې به پرې ور اضافه کړو، او دا دواړه چې سره جمع کړو د ملیحې پیسې موږ تاسې ته پیدا کېږي. صحیح ده؟
او وروسته بیا د کریمې پیسې موږ ته راکړي دي. کریمې څومره پیسې لري؟ د کریمې پیسې 14,246 دي. 14,246 دي. اوس موږ تاسو نه څه پیسې غواړي؟ د ملیحې پیسې به څومره وي؟ د ملیحې پیسې موږ تاسو نه د ملیحې پیسې معلوم کړئ. صحیح ده؟ دغه د موږ تاسو موخه ده چې موږ تاسو به د ملیحې پیسې پیدا کړو. څنګه یې اوس پیدا کوو؟ ډېر اسانه ده، ډېر اسانه ده. ښه غوږ ورته ونیسئ څنګه اوس تاسو ته پیدا کوم. د ملیحې پیسې چې اوس تخمیني فکر وکړئ. صحیح ده؟ که د کریمې پیسې 1000 افغانۍ وي، د ملیحې پیسې 2000 له کریمې نه زیاتې وي، نو څومره سوې؟ 3000 سوې. که مثلا اوس مثلا 10,000 ولري کریمه او د ملیحې 20,000 ترې زیات وي، نو څو کېږي؟ 10,000 کېږي. دا مو په ور واچولې، جمع مې کړې که نه؟ همدغه کار به دلته هم وکړو. د ملیحې پیسې له کریمې نه 10,000 زیاتې دي. د کریمې پیسې لرو که نه؟ د کریمې پیسې څومره دي؟ حل به یې دا هلته درته وکړم. د کریمې پیسې 14,246 افغانۍ دي که نه؟ د همدغو پیسو نه، د کریمو له پیسو نه 10,000 اضافه لري ملیحه که نه؟ 10,800. نو ځکه دا به موږ تاسې پرې ور واچوو او جمع به یې کړو. 10,890 افغانۍ اضافه لري. صحیح ده؟ دا که موږ تاسې داسې موږ تاسې سره جمع کړو نو د ملیحې پیسې به موږ تاسو ته پیدا سي. ښه راځئ چې دا کار وکړو. 6 او 6 12 یو حاصل لرو. 4 نه 14 جمع یو حاصل 14. بیا یو حاصل لرو. 1 او 2 3 جمع 8 11. بیا یو حاصل لرو. 1 او 3 4 4 او 11. بیا یو حاصل لرو. 1 او 2 2 او 3 5. څو سوې؟ 51,000 51,000 او 142. صحیح ده؟ 51,000 او 142. د ملیحې پیسې مو پیدا کړې. څومره دي؟ 51,000 او 142 دي. صحیح ده؟ بیا یو تکرار. د کریمې پیسې 14,246، د ملیحې پیسې 10,890 له کریمې نه زیاتې دي. نو دغه پیسې د کریمې په پیسې باندې مو ور اضافه کړلې تر څو چې د ملیحې پیسې موږ ته پیدا سوې. او د ملیحې پیسې اوس څو دي؟ 51,000 او 142. ښه آفرین. راځئ چې بل سوال هم موږ تاسې حل کړو. 5م سوال به موږ تاسې حل کړو. ښه، 5م سوال کې هلته موږ تاسو ته څه ویلي؟ فاروق د خپل تعمیر په جوړولو کې 40 ښه د عدد لوستلو لپاره اول کار بسې کوی، درې خانې سره بېلې کړئ چې درنه غلطي ونه سي. زه هم دا کار کوم. صحیح ده؟ 3,476,160 افغانۍ لګولي. فاروق د خپل تعمیر په جوړولو کې 3,476,160 افغانۍ لګولي دي. که چیرې نوموړي تعمیر په 23,800 ښه بیا به حساب کړو 2,304,650 افغانۍ وپلوري. فاروق به څو افغانۍ تاوان وکړي؟ ده په خپل تعمیر باندې ډېرې پیسې لګولې. 3,400,000 تقریبا پیسې 400,000 پیسې لګولې او دا تعمیر غواړي چې وپلوري، خو تعمیر په 2,300,000 پلوري. نو دی تاوان کوي، حتمي تاوان کوي. نو له اصلي قیمت نه په ټیټ قیمت خرڅوي. موږ تاسو نه د همدغه تاوان پیدا کول غوښتل شوي دي. صحیح ده؟ راځئ چې تاسې موږ دا پیدا کړو.
ښه دا موږ تاسو 5م سوال به دغلته حل کړو. ټولې تعمیر باندې فاروق د جوړېدو قیمت به ولیکو. د جوړېدو قیمت څومره ده؟ 3,476,100 افغانۍ. او اوس یې غواړي چې وپلوري. د پلورلو قیمت څو ده؟ 2,384,650 افغانۍ ده. صحیح ده؟ موږ تاسې باید تاوان پیدا کړو. د جوړېدو له قیمته چې اوس چې غواړي وپلوري دغه قیمت پې منفي کړو ترې، موږ تاسو ته تاوان را پیدا کېږي. همدلته به یې وکړو، هېڅ حاجت نشته چې نور ورقه ضایع کړو. همدلته به یې حل کړو. ښه له 0 نه چې 0 لاړ شي، ښه دا خو اوس موږ تاسې تفریق کوو. له 0 نه چې 0 لاړ شي 0، له 2 نه 5 نه زیات ورته راقرض کوو کېږي 12، 12 نه چې 5 لاړ شي 7، دلته پاتې شو څو 0، له 0 نه 6 نه چې له 1 ورته راقرض کوو کېږي 10، له 10 نه 6 لاړ شي 4، دلته پاتې شو 5، له 5 نه 4 لاړ شي 1، دلته لرو 7، له 7 نه 8 نه ځي، 1 ورته راقرض کوو څو کېږي 11، له 11 نه چې 8 لاړ شي 9، دلته پاتې شو 3 ځکه چې یو قرض ورکړی ده، له 3 نه چې 3 لاړ شي 0، او له 3 نه چې 2 لاړ شي 1، څو شو 1,91,470 افغانۍ. دغه د سړي تاوان ده. څو ده؟ 1,91,470 افغانۍ. د ډېر زحمت وایسته، د جوړېدو قیمت ډېر زیات و، خو وروسته د کورونو قیمت ښکته سو، په د جوړېدو په قیمت باندې نشي خرڅولی، نو مجبور ده چې تاوان وکړي. نو دی به څومره تاوان کوي؟ 1,91,470 افغانۍ. هلته موږ تاسې یوه کورنۍ دنده هم لرو. تاسې د کورنۍ دنده مو خپلو کورونو کې حل کوئ. هیله ده چې نن ورځې درس مو هم زده کړی وي. د الله په امان.